بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ شپږم لیکچر دی د کولډرا او نن به انشاءالله د پاتې ټولز وایو. تېر لیکچر کې موږ د آرټسټیک میډیا ټولز پورې درس ویلی و. نن به انشاءالله د پاتې درس وایو. خطي نظر اعظم فرض مثال موږ یو ریکټنګل سره کوم اخلو. داسې به دلته راشئ، په دې به کلیک کوئ او داسې یو ریکټنګل به رسم کوئ. تاسو کولی شئ داسې ریکټنګل رسم کوئ، داسې هر کوم چې تاسو خوښوي. دلته موږ د دې یو بل فنکشن لرو، دا یو په دې کې تاسو ریکټنګل څنګه رقم رسمولی شئ. تاسو به رایټ بټن ونیسئ او داسې به کلیک کوئ، بیا به لږ دا داسې کوئ. دې په واسطه باندې کولی تاسو داسې ریکټنګل رسم کوئ. دې باندې داسې کلیک کوم، داسې راځم، بیا داسې تاسو کولی شئ داسې ریکټنګل رسم کوئ، کولی شئ تاسو داسې ریکټنګل رسم کوئ، سره کوم چې تاسو خوښوي. دې نه پس دلته راځم پولیګان. دې په واسطه باندې تاسو داسې پولیګان رسمولی شئ، داسې پولیګان تاسو رسمولی شئ، داسې پولیګان تاسو رسمولی شئ. همدارنګه مختلف شکلونه دي چې سره کوم تاسو خوښوي تاسو یې اخیستی شئ. دلته چې دغه سټار په پخواني کولډرا کې به دغه سټار نو ډایرکټ به نه ورکولو که نه، او موږ څنګه چل کول د پیک ټول په واسطه موږ جوړول. فار مثال موږ به دا داسې سلیکټ کوو، دې نه موږ راوغسته، دې نه موږ شیپ راوغسته. شیپ چې موږ کله راوغسته بیا هم داسې وکړو، داسې موږ او دې نه موږ سټار جوړ کړو. دې نه موږ چې کول په هغه وخت کې موږ به داسې سټار جوړول. په کوم وخت کې؟ په هغه وخت کې به موږ سره تیار داسې جوړ سټار نه و، نو موږ به داسې سټار جوړول. یا هم داسې راوغسته لکه دې نه موږ یې پولیګان لرلو، پولیګان هم راوغسته. دلته متزولې زیاتې کې فرض مثال اتزولې مې کړه. صحیح ده. دا ژبه ما سره پښتو ته اوښتې ده، دا به زه انګلیش ته بدله کړم. ما به داسې کړه، داسې پولیګان فرض مثال موږ واغسته، بیا هم دې نه شیپ راوغسته، شیپ هم داسې کړه. دې په داسې شکل ورته موږ ورکولی شو، داسې شکل ورته موږ ورکولی شو. خو اوس په دې نیو ورژن کې ته یا دلته سټار شته، ته کولی شي په اسانۍ سره سټار راواخلي او سټار رسم کړي. سو یو کین ډو اټ. همدارنګه موږ سره بل شکل دی سپیرل په نوم باندې شکل موږ سره دلته شته دی. تاسو کولی داسې سپیرل راواخلئ، تاسو یې رسم کړئ. داسې کولی شئ دلته راشه، دې نور تاسو رنګ ورته ورکولی شئ، رنګ ورته ورکئ. تاسو کولی شئ دې دا سلیکټ کړئ، دا سلیکټ رنګ ورته ورکئ، داسې کلر ورته ورکئ، سره کوم چې کلر ستاسو خوښوي هغه شانتې کلر ورته ورکولی شئ. په یو خبره په یاد وساتئ چې هغه شکلونه چې موږ رسموو او هغه کولاو شکلونه وي، نو هغې ته موږ رنګ نشو ورکولی. لکه څنګه چې دغه کولاو دی، بعضې شکلونو ته موږ رنګ نشو ورکولی. ولې نشو ورکولی؟ ځکه چې هغه شکلونه څه وي؟ کولاو وي، لکه لایک دیټ. او دې ته موږ رنګ نشو ورکولی، دې باډر ته موږ رنګ نشو ورکولی. همدارنګه داسې کلر موږ اخیستی شو، داسې کامن شیپس کې رای موږ داسې شکل ورکولی شو. په کامن شیپ کې موږ داسې یو شکل ورکوو، دې ته یو کلر ورکوم لایک دیټ. موږ دا شکلونه ورکولی شو. زه کامن شیپ ته راځم او کامن شیپ باندې کلیک کوم او دلته راځم، د دې نور فنکشن یې ګورم. لایک دلته راځم، دې اپشن چې تاسو راشئ وګورئ، دلته مختلف شکلونه شته دی. تاسو چې کوم شکل په کار وي دې نه اخیستی شئ. دغه شکل وګورئ، دغه شکل داسې وکړئ، داسې شکل ورکولی شئ، داسې بیا راشئ داسې کلر ورکړه، سره کوم کلر چې ستاسو خوښ وي هغه شانتې کلر ورته ورکولی شئ. همدارنګه تاسو راشئ، دلته موږ سره مختلف نور شکلونه دي. لایک دیټ داسې یو شکل دی، داسې شکل دی. صحیح ده. مختلف شکلونه دي موږ سره، داسې شکل دی. صحیح ده. داسې شکل ورکولی شئ. دلته راشه، مختلف شکلونه دي موږ سره نور، لکه دغه د مثلث شکل دی، موږ سره هم مثلث شکل ورکړه، داسې شکل ورکولی شي. هر رقم شکل بیا ته ویلی دې ته زه کلر ورکوم، راشه پیکچر واخله، دې باندې کلیک کوه، ورکړه کلر، داسې کلر ورکړه، سره کوم کلر چې تاسو خوښوي. لکه فرض مثال دې ته زه ورکوم یلو کلر. سو تاسو هر رقم کلر ورکولی شئ. لکه زه اوس بیا راشم، دلته کامن شیپس باندې کلیک کوم، دلته ماته مختلف ډیزاینونه راکوي.
سره کوم ډیزاین چې ستاسو خوښه وي هغه د دې نه اخیستی شئ لایک ډیټ. دغه علامه چې ډېر زیاته په کارېږي په ډیزاین کې، دغه خاص کر چې تاسو کله اعلانات کوئ داسې ورکوئ. بیا فرض مثال ورته زه کلر ورکوم لکه داسې کلر، لکه سور کلر، هر رقم کلر تاسو ورکولی شئ. اوکې، همدارنګه که زه راشم مختلف شکلونه نور دي، هر رقم شکل چې ستاسو خوښ وي هغه شکل راواخلئ. لکه فرض مثال ما دا زړه راوغوسته، د زړه دلته راځم، بیا ورته فرض مثال کلر ورکوم لایک ډیټ. نو هر رقم شکل چې ستاسو خوښ وي تاسو د هغې نه رااخیستی شئ او هماغه شاندې رنګ ورته ورکولی شئ. صحیح ده. که زه راشم کامن شیپس خو ما وویل، دې نه پس زه راځم امپیکټ ټولز، معنا تاثیر کوونکي. اوکې، په دې ټول باندې داسې کلیک کوم او داسې راکش کوم، په دې باندې امپیکټ کوي، په دې باندې څه شی کوي؟ تاثیر کوي. وګورئ داسې یو ښایسته غوندې ډیزاین موږ سره رم شو په دغه ساحه کې. که راشم دلته وکړم یا چې دې ساحه، دا ساحه زما په کاره، دا ساحه زما په کاره چې دې باندې بس افیکټ وشي. داسې افیکټ پکې زه که راشم ځم یاره ګراف پیپر، نو زه خو دا ټول آل ډیلیټ وم او په دې حالت او په دې وخت کې زه راشم زه ویم چې یاره ګراف پیپر موږ داسې رسمولی شو، داسې ګراف پیپر رسمولی شي لایک ډیټ، داسې رسمولی شي ګراف پیپر دې کې ته لیکنه کولی شي. دلته راشه ټکس ورته واخله، دې باندې کلیک کړه، دې باندې ورته کلیک کړه، ورته لیکه فرض مثال سمیم، ساحل، خان، جان، هر څه چې وغواړئ تاسو، ولی، هر رقم چې تاسو وغواړئ، ماما، هر څه چې تاسو وغواړئ هغه رقم هر څه چې تاسو وغواړئ پکې تاسو لیکلی شئ. نن ورځ لپاره درس همدومره بس دی. انشاءالله که ژوند باقي وو او ژوند وفا وکړه نو بیا موږ راتلونکي لیکچر انشاءالله ریکارډ کوو. والسلام.